په واتس اپ کې موږ ځان څنګه اپلاین کوو، یعنی چې موږ غواړو چې موږ ځان سره ډیټا داسې آن وي، موږ خپل موبایل کې ځان سره لګیا یو، خپل انټرنیټ یوز کوو، خو چې موږ ته څوک اس ام اس کوي هغه دا شو کیږي چې دا اپلاین دی، د دې ډیټا اپ ته دا اکټیو نه دی په واتس اپ کې. نو څنګه موږ کوو؟ نو دلته په سکرین دا سره ګورئ، د طریقې ته ټوله خایم، نو ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دلته تاسو ګورئ د سکرین ریکارډینګ ان کوم دې کې تاسو ما سره ګورئ. ډېر زیات اسان طریقه دا وګورئ، زما واتس اپ دی، زما واتس اپ اکاونټ دی. نو دلته تاسو دې ته ګورئ. ټول نه پیله تاسو دې سره څه کوئ، دا ګور که تاسو جی بی واتس اپ یوز کوئ، کوم خلک چې جی بی واتس اپ یوز کوي دا اوس ډایرکټ اپشن می ایرپلین موډ تاسو آن کړئ، ډایرکټ تاسو اپلاین شي. خو په ساده واتس اپ چې کوم وي، واتس اپ میسنجر، واتس اپ بزنس پای کې دا اپشن نشته. دا موږ ځان سره یو ټریک بس دې سره کوو. دا چې موږ چې په دې بدل لانګ پریس کوم، دا واتس اپ دې دې لانګ پریس کوم، تاسو غواړم دې کې اپلاین شمو نور ډیټا استعمالوم. اسانه طریقه دا تاسو کوئ. بیا تاسو راشي اپلیکیشن ډیټیل په دې باندې کلیک کړئ. چې دې کلیک کوئ تر راشي ټول نه مخکې ته یو شن تاسو ملاوي کې دلته تاسو وګورئ دیږي کې سټاپ کورس په دې ګوت کې دا تاسو داسې کلیک کړئ. دا تاسو کلیک کو، بیا تاسو راشي دلته کې په دې موبایل ډیټا باندې کلیک وکړئ او بیک ګراوند ډیټا دا تاسو تاپ کړئ. دینه بیک شي اوس دې کې ځا اپلاین شو. اوس یې ماته څوک اس ام اس کوي هغه ته هغه دا شو کېږي دا اپلاین دی. دویمه طریقه که تاسو دا سیټینګ نه راځي نو بیا تاسو هغه کوئ، دلته به راشي د موبایل سیټینګ به خلاص کړئ. موبایل سیټینګ تاسو ځان سره خلاص کو، ګورئ تاسو بل ته څه وکړئ، تاسو بل ته کې سرچ کړئ ساده واتس اپ. سو دلته سرچ کوم واتس اپ، واتس اپ په دلته سرچ کوم، دلته کې په دې کې ځان سرچ کوم په سیټینګ کې دایره ما سره واتس اپ راغی، د دې داسې کلیک کوم. دا واتس اپ زه داسې کولاو کوم ځان سره. واتس اپ اوس ما ځان سره کولاو کوم، دلته به راشم دا سټاپ کورس اپشن به کلیک کوم او دا خان دې به راشم بیک ګراوند ډیټا به ځان سره زه اپ کوم. بیا به زه بیک شم، دلته اوس اپلاین شم. اوس چې دلته کې په دې واتس اپ کې ماته څو کوم سی کې زما ډیټا باندې زه ځان دلته کې ګایم که ټیک ټاک کوم، یوټیوب کوم، کار سم کوم، خو ته دا شو کی چې دا دې اپلاین مطلب چې ماته کله اس ام اس کوي هغه ته ډبل ټیک نه راځي، دا سنگل ټیک راځي چې دا اپلاین دی. نو دا شارټ اون دی ویډیو تاسو سره شریک کړه. دا ویډیو سره لایک کړئ، خپل مرګرو سره هم شیر کړئ. ان شاء الله ملاقات به کی په بل نوې ویډیو کې د لوی لافامان.